د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د بلخ پوهنې ریاست سره په ګډه همغږۍ د بلخ ولایت شولګرې ولسوالۍ اړوند د 25 بېلابېلو ښوونځیو خواوشا 0 زده کوونکو ترمنځ د امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب د ازموینې سیالۍ ترسره شوه. مسؤلین وایي دغه سیالۍ زده کوونکو ته د حنفي مذهب پیژندنې، فکري او عقیدوي رغون او په دیني برخه کې د پرمختګ په موخه جوړه شوې وه او ډاډ ورکوي چې د ازموینې دا سیالۍ به په بېلابېلو برخو کې لا هم دوام ولري. دا امتحان د امام ابو حنیفه رحمه الله د کتاب د 25 مکتب دي او 0 شاګرد دي. ان شاء الله دا پروسه یو بهترینه پروسه ده او شاګردان هم لدینه ډیر خوشاله دي او کدا سي پروسې زیات شي ان شاء الله منګ ریاست ته مکتبو شاګردان ته ډاډ ورکوس ان شاء الله داسې پروسې نور هم راځي ان شاء الله ادامه پیدا کوي. د ښوونځي استادان وایي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د ژوند او تګلارې معلومات د داسې سیالیو په ترڅ کې د زده کوونکو لپاره د هوډ پیاوړتیا، عامه پوهاوي او پرمختګ لپاره اړینه ده او د دارنګه سیالیو جوړول ټولنې ته د روغ ذهنیت وړاندې کولو کې پوره رول لري. دغه رقم سیالی او امتحانونه چې دي دا د شاګردانو په عقیده باندې، په سویه باندې او په هر اړخیزه په حساب د دوی ته مفیده دي او د دوی د سطح د علمي هم لوړیږي او په حساب په هر برخه کې دوی په حساب دوی ته مفید تمامیږي. دغسې امتحانونه رقابتي د شاګردانو لپاره ډیر ګټمن دي. دوی باید یو سبب د مطالعه ګرځي، باید مطالعه وکړي او خپل په مذهب او خپل په امامانو وپیژني او خپل په فرهنګ وپیژني او خپل په جغرافیایي وپیژني او د دې سطحې آګاهي ولريږي او مناسبه ده چې باید بار بار دغسې رقابتي امتحانونه اخیستل شي چې شاګردانو ته یو څه آګاهي راسي. د ازموینې ګډونوال خوښ دي چې د علمي ودې، فکري جوړښت او دیني پوهې د کچې لوړولو لپاره دغه د ازموینې سیالۍ ترسره شوه او هیله لري چې دا ډول فعالیتونو ته د دوام ورکړل شي. د مسؤلینو غواړي چې دغسې برنامې نورې هم موږ ته فراهمه کړي، زمینی مساعده کړي چې تر څو زموږ مطالعه نوره هم ډیره شي او دغسې مذاهب او د دینی معلومات ترلاسه کړو تر څو موږ وکولی چې ښه او جوره مطالعه ولرو. این کتاب که به دسترس ما رسید بسیار کتابی فایده های به ما رساند. ما امام ابو حنیفه را شناختیم، مذهبش شناختیم، کارهایی که در مذهب کرد و مشکلاتی که روبرو شد همش فهمیدیم و ما تشکر میکنم از کسایی که همچین امتحانی را راه اندازی کردن. دا لومړی ځل نه دی چې د البرز ادارې لخوا د شولګرې ولسوالۍ اړوند زده کوونکو ته دا ډول سیالۍ جوړیږي، بلکې له دې وړاندې هم په نبوي سیرت، حق المبین او ځینې نورو کتابونو کې د بلخ ولایت بېلابېلو ولسوالیو او مرکز زرګونه زده کوونکو او زده کړیالانو ته د ازموینې سیالۍ جوړې شوې دي چې بریالیو کسانو ته یې بېلابېلې ډالۍ هم ورکړل شوي. ضابط خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، شولګره ولسوالۍ.